د آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان دریمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده 200 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی الف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم الف لام میم الله تل تر تلا ژوندي ذات څخه پرته چې د کائناتو د نظام سمبالونکی دی په حقیقت کې هیڅ کوم بل خدای نشته نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام هغه پر تا دا کتاب نازل کړی چې په حق راغلی دی او د هغو کتابونو ریښتینه کوي چې له دنه پخوا راوړل شوي وو له دې نه مخکې هغه د انسانانو د هدایت لپاره تورات او انجیل نازل کړی دی او هغه محق لیږلی دی چې د حق او د باطل توپیر ښوونکی دی اوس چې کوم خلک د الله د فرمانونو له منلو نه انکار وکړي هغوی به ارومرو په سخته سزا اخته شي الله د بې امانه زور څښتن او د بدو بدله ورکوونکی دی إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء په ځمکه او آسمان کې هیڅ شی له الله نه پټ نه دی هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم دا خو همغه دی چې د میندو په ګیډو کې ستاسې صورتونه چې څنګه یې خوښوي هغسې جوړوي له هغه مقتدر حکمت والانه پرته بل هیڅ خدای نشته هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب هماغه خدای دی چې دا کتاب پر تا نازل کړی دی په دې کتاب کې 2 ډوله آیاتونه دي یو محکمات چې د کتاب اصلي بنسټ دی او بل متشابهات د کوم خلکو په زړونو کې چې کوږوالی دی هغوی د فتنې راوړلو لپاره تل په همدې متشابهاتو پسې ګرځي او هغو ته د معنا برابرولو هڅه کوي په داسې حال کې چې د هغو په حقیقي معنا له الله نه پرته بل هیڅوک نه پوهیږي د دې پر خلاف کوم خلک چې پاخه عالمان دي هغوی وایي چې موږ پر هغو ټولو ایمان لرو دا ټول زموږ د رب له لوري دي او رښتیا دا ده چې له یو شي څخه صحیح درس صرف د پوهې خاوندان اخلي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب هغوی له الله نه دا دعا کوي چې پروردګاره کله چې تا مونږ پر سمه لاره خوځولي یو نو بیا مو هیڅکله زړونه مه کږوه مونږ ته د خپلې پیرزوینې له زیرمې نه رحمت را په برخه کړه چې همدا ته حقیقي لورونکی ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد پروردگاره
ته ارومرو یوه ورځ د ټولو خلکو غونډونکی چې د هغې په راتګ کې هیڅ شک نشته ته هیڅکله د خپلې وعدې نه اوښتونکی نه یې إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار کوم خلکو چې د کفر چلند غوره کړی دی هغو ته به د الله په مقابله کې نه د هغو مال څه په دردو خوري نه اولاد هغوی به د دوزخ د سون مواد وګرځي كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب د هغو عاقبت به همغسې شي لکه د فرعون د ملګرو او له هغو نه د مخکنیو سرکشانو چې د خدای آیاتونه یې دروغ وګڼل نتیجه دا شوه چې الله هغوی په خپلو ګناهونو ونیول او حق خبره دا ده چې الله د سختې سزا ورکوونکی دی قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد نو اے محمد کوم خلکو چې ستا د دعوت له منلو نه انکار کړی دی هغو ته ووایه چې هغه وخت نږدې دی چې تاسې به مغلوب شئ او د دوزخ لوري ته به په منډه منډه ورشئ او دوزخ ډیر بد استوګنځی دی قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ستاسې لپاره په هغو دو ډلو کې د عبرت یوه نښه وه چې په بدر کې یوه له بلې سره په جنګ شولې یوه ډله د خدای په لار کې جنګېدله او بله ډله د کافرانو وه لیدونکو د سر په سترګو لیدل چې د کفارو ډله د مسلمانانو د ډلې دوه چنده ده خو نتیجه ثابته کړه چې د الله چې چاته خوښه شي په خپل بری او نصرت ورسره مرسته کوي د بصیرت خاوندانو لپاره په دې کې ستر درس پروت دی زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب د خلکو لپاره نفسي غوښتنې ښځې اولادونه د سرو سپینو زرو زیرمې نښه شوي آسونه څاروي او کروندې د ډېرې مینې وړ ګرځول شوي دي خو دا هر څه د څو ورځې دنیوي ژوندانه وسایل دي په حقیقت کې چې کوم ډېر ښه استوګنځی دی هغه له الله سره دی قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد ووایا زه در وښیم چې له دې نه ډېر ښه شی څه دی د هغو خلکو لپاره چې د پرهیزګارۍ چلند غوره کړي د هغو له رب سره باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي هلته به د تل لپاره اوسېدونکي وي سپېڅلې مېرمنې به یې ملګرې وي او د الله د رضا په ګټلو به سر لوړي وي الله د خپلو بندګانو کړه وړه په ښه شان ویني الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار دا هغه خلک دي چې وایي پروردګار مونږ ایمان راوړی زمونږ له ګناهونو څخه راتیر شه او مونږ د دوزخ له اوره وژغوره الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار
دا خلق صابران دي، ریښتونی دي، امر منونکي او مال خندونکي دي، او د شپې په وروستیو شیبو کې له الله نه د بخښنې دعاګانې غواړي. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله په خپل د دې خبرې شاهدي ویلې ده چې له هغه پرته بل هیڅ خدای نشته، او پرېښتیا او ټول اهل علم هم پرېښتینی او منصفانه توګه په دې شاهدان دي چې له هغه زورور با حکمته څخه پرته په واقع کې هیڅ بل خدای نشته. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الله په وړاندې دین همدا اسلام دی. له دې دین نه پرته چې اهل کتابو کومې مختلفې لارې غوره کړې، د هغو د دې چارچلن له دې پرته بل هیڅ دلیل نه و چې هغو له علم ورکول کېدو نه وروسته په خپلو منځو کې یو پر بل باندې د تیري کولو په خاطر داسې وکړل. او هر څوک چې د الله د حکمونو او لارښودنو د اطاعت نه منکر شي، الله به له هغه سره بې له څه ځنډه حساب وکړي. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. اوس که دا خلق له تا سره شخړه وکړي، نو دوی ته ووایه ما او زما پیروانو خو د الله په وړاندې د تسلیم سر ښکته کړی دی، او له اهل کتابو او غیر اهل کتابو دواړو نه پوښتنه وکړه آیا تاسې هم د هغه اطاعت او بندګي منلې ده؟ که یې منلې ده نو سمه لاره یې وموندله، او که یې ورڅخه مخ اړولی نو پر تا باندې یوازې د پیغام رسولو مسؤلیت و. نور الله په خپله د خپلو بندګانو د چارو لیدونکی دی. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. کوم خلق چې د الله د حکمونو او لارښودنو له منلو نه انکار کوي او د هغه پیغمبران په ناحقه وژني او د داسې خلکو په وژلو پسې ګرځي چې د عدل او ریښتینولۍ د حکم کولو لپاره راپورته کیږي، هغو ته د دردناک عذاب زیری ورکړه. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. دا هغه خلق دي چې عملونه په دنیا او آخرت دواړو کې ضایع شول، او د هغو هیڅوک مرستندوی نشته. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. تا ندی کتلی کوم خلکو ته چې د کتاب د علم یو څه برخه ورکړی شوي د هغو څه حال دی؟ هغوی چې کله د خدای د کتاب لوري ته بلل کیږي تر څو د هغو په منځ کې فیصله وکړي، نو د هغو یوه ډله ورڅخه په ډډه کیږي او دې فیصلې ته له راتلو څخه ګرځي. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. د هغو دا ډول چلن له دې امله دی چې وایي د دوزخ اور به پر مونږه له سره ونه لګي،
او که د دوزخ عذاب مونږ ته راکړل شي هم صرف څو ورځې به وي. د هغو مصنوعي عقیدو هغوی د خپل دین په باب په لویو غلطو انګیرنو کې غورځولي دي. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. خو پر هغو به څه راشي چې کله مونږ هغوی په هغه ورځ راغونډ کړو چې د هغې راتګ یقیني دی. په هغه ورځ به هر چاته د خپلو کړو پوره بشپړه بدله ورکړی شي او پر هیڅ چا به ظلم ونه شي. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ووایا خدایا د ملک مالکه ستا چې چاته خوښه شي حکومت ورکوي او له چانه چې وغواړي اخلي، چاته چې د خوښه شي عزت ورکوي او څوک چې وغواړي ذلیله کوي. ښېګڼه ستا په واک کې ده، بېشکه ته په هر څه قادر یې. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. شپه په ورځ کې او ورځ په شپه کې ننباسي، یعنی یو له بلې څخه راوځي. سا کښ څخه بې سا او له بې سا څخه سا کښ راباسي او چاته چې د خوښه شي بې حسابه روزي ورکوي. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. مؤمنان د هیڅکله داسې نه کوي چې مؤمنان پرېږدي او له کافرانو سره ملګرتیا او دوستي وکړي. څوک چې داسې چلند وکړي د هغه له الله سره هیڅ اړیکه نشته. هو دا بخل کیږي که تاسې د هغو له ظلم څخه د ځان ژغورلو په خاطر په ظاهره دغه ډول چلند غوره کړئ، خو الله تاسې له خپله ځانه ویروي او د همغه لوري ته ستاسې ورګرځېدل دي. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. ای پیغمبره، خلق په دې خبر کړه چې ستاسې په زړونو کې چې هر څه دي که تاسې هغه پټ وساتئ او که یې ښکاره کړئ، الله په هر حال پرې پوهیږي. په آسمانونو او ځمکه کې هیڅ داسې کوم شی نشته چې د هغه له علم څخه د باندې وي او د هغه زور پر هر څه چلیږي.